سلام ګران اوریدونکو، د نن خبري ټولګې ته ښه راغلاست. تاجکستان وایي افغان الوتکو زموږ هوایي حریم نقض کړی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان الوتکو د یاد هیواد اړوند سیمو کې الوتنې کړي چې له امله سرحدي سیمه کې یوه تاجکۍ ښځه وژل شوې ده. یاد وزارت ویلي چې خپل شدید اعتراض د افغانستان حکومت ته سپارلی او ګواښ کړی چې راتلونکي کې باید له داسې اقداماتو ډډه وشي. یاد د دې وی چې د څو ورځو راهیسې بدخشان کې د حکومتي عسکرو او د جمعه خان فاتح ترمنځ جګړه روانه ده. مولا یعقوب وایي د امنیت د اخلال داخلي او بهرنۍ هڅې به په قوت او میړانه له منځه یوسو. د افغانستان دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د زمري 40مې تاریخي ورځې په اړه مبارکۍ پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول قوت او میړانه د هیواد له کوټ دفاع کوي او چاته به اجازه ونه کړي چې له بهر او یا داخل کې د امنیت اخلال هڅې وکړي. دفاع وزیر ویلي چې په سر او مال به له دې هیواد ازادۍ او ولس څخه ساتنه وکړي. مولا یعقوب همداراز ویلي چې د پاکستان د هر تیری حساب شوی او سنجول شوی ځواب ورکړي. هغه ډاډ ورکوي چې د خپل توان مطابق به د افغانستان د خلکو دفاع کوي او شرایطو او حالاتو ته په کتو به له پاکستانه غچ اخلي. مولا هیبت الله د جمعه خان فاتح د وژلو امر کړی. امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې مولوي هیبت الله د خپل ناراضي قومندان جمعه خان فاتح د له منځه وړلو امر کړی دی. د سرچینو په وینا د فاتح د له منځه وړلو لپاره استخباراتو خپل ځانګړي ځواکونه د بدخشان درواز ته لیږلي او جګړه روانه ده. باخبره سرچینو نن جمعه وویل چې مولوي هیبت الله د استخباراتو ادارې ته ویلي چې د جمعه خان فاتح تر وژل کېدلو پورې عملیاتو ته دوام ورکړي. سرچینو ویلي چې اوس مهال مولوي هیبت الله له جمعه خان فاتح سره د خبرو اترو دروازه تړلې ده. د رارسېدلو معلوماتو له مخې د طالبانو ناراضي قومندان وړاندیز کړی چې که جګړه ودرېږي دی چمتو دی چې له جګړې لاس واخلي او که جګړه ادامه پیدا کوي دی باید جګړه ونه دروي. په بدخشان کې سرچینې وایي چې جمعه خان فاتح د درواز په ځینو سیمو کې د طالبانو د نظامي کاروانونو د مخنیوي لپاره سرکونه ویجاړ کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې بدري ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال هڅه وکړه چې د جمعه خان فاتح تر قومندې لاندې ځواکونه بې وسلې کړي، خو دغو ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې مقاومت کړی او فاتح یو ځل بیا پاڅون کړی دی. د افغانستان متحده جبهې ادعا کړې چې ځواکونو یې په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند او کندهار ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې 3 هدفي عملیات ترسره کړي او د دغو عملیاتو په ترڅ کې 7 طالب غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په وینا د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې پر یوې پوستې په برید کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. جبهه زیاتوي چې د لښکرګاه ښار د 9مې حوزې اړوند د بولان په سیمه کې د یو لړ نور عملیاتو پر وړاندې 2 طالبان هم بنښه شوي دي. د اعلامیې له مخې د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم د یو هدفي عملیاتو پر مهال د طالبانو یو غړی په نښه شوی دی. متحده جبهې ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې په نښه شوي کسان د افغاني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجه کولو او وژلو او همدارنګه د عامو خلکو په ځورولو کې لاس درلود. طالبان بیا دا ډول جبهې فیسبوکي او تبلیغاتي ګڼي. متقي وایي نه پوهېږو پاکستان افغانستان سره روان کړکېچ نه څه غواړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي BBC پښتو ته ویلي سره له دې چې کابل د کړکېچ کمولو لپاره خپلې هڅې کړې دي، لا هم نه پوهېږي چې پاکستان افغانستان نه څه غواړي. متقي وایي بریدونه د ترانزیټي لارو تړل او په نړیواله کچه له افغانستان نه شکایتونه د پاکستان له لوري شوي. امیر خان متقي له BBC سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا د ډیورنډ کرښې پر سر ستونزو، ترانزیټ او د پاکستان د هغو ادعاو په اړه خبرې کړي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان د مخالفو وسوالو ډلو لپاره کارول کیږي. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنی وضعیت کې افغانستان ښکیل نه بولي او وايي حالت یو طرفه دې حتی ورسید، زموږ له طرفه کوم مشکل نه دی پیښ شوی. متقي د پاکستان هغه دریځ ردوي چې ګواکې د افغانستان د خاورې د پاکستان پر ضد د بریدونو له امله اسلام آباد اړ شوی چې له کابل سره سخت چلند غوره کړي. د متقي په وینا په پاکستان کې د قدرت ویش هم نه انډوله ده او له همدې امله د په وینا په اسانه نشي ویل کېدای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اصلي تکلیف او مجبوریت څه دی. متقي د پاکستان هغه ادعا هم رد کړه چې افغانستان د پاکستان د مخالفو وسلوالو ډلو د پټنځای په توګه کاریږي.
زرداری وایي طالبان وسلوالو ته په پاکستان کې د بریدونو اجازه ورکړي. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری د دغه هیواد د جوړېدلو ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې هیواد تل د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی کړی دی. هغه ویلي چې افغان طالبانو یو شمېر وسلوالو ډلو ته اجازه ورکوي او ملاتړ کوي چې افغان خاوره د پاکستان خلاف وکاروي. زرداری په خپل پیغام کې چې د هغه پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویلي یو ځل بیا ټینګار کوم چې له تاریخي اختلافونو سره موږ تل د خپل ګاونډي افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی کړی او د هغه ملاتړ مو کړی دی او تمه لرو چې افغانستان هم متقابل درناوی وکړي. زرداری ویلي چې د افغانستان اوسنی سرپرست نظام یو شمېر وسلوالو ډلو ته اجازه ورکوي او ملاتړ کوي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په ګډون د ګاونډي هیوادونو پر ضد د بریدونو لپاره کار واخلي. هغه دغه راستور لګولی چې د افغانستان طالبان له هند سره په همکارۍ پر پاکستاني ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو د ترهګریزو بریدونو په ترسره کولو کې لاس لري. زرداری خبرداری ورکړه چې هند او طالبان د پاکستان د خلکو پر وړاندې له دغو ناوړه اقداماتو لاس واخلي. د سیګار پخوانی مشر وایي په افغانستان کې د ښځو ژوند په دوزخ بدل شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی مفتش جان ساپکو وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ژوند په دوزخ بدل شوی دی. هغه د ټرمپ پر ادارې نیوکه وکړه چې د وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ اغېزمن اقدام نه دی کړی. ساپکو ویلي اوس به دا ډیره سخته وي چې څوک پر امریکا باور وکړي. جان ساپکو د پنجشنبې په ورځ د CNN له ویاندې کرسټین امانپور سره په مرکه کې له هغه افغانانو سره د امریکا د حکومت پر چلند سختې نیوکې وکړي چې د امریکا له حکومت او پوځ سره همکاري کړې ده. هغه خبرداری ورکړ چې د امریکا د پخواني افغان همکارانو یوازې پرېښودل ښایي پر دغه هیواد باور له منځه یوسي. سهیل اپریدي د سپټمبر 28 د اسلام آباد په لور د پراخ لارون اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا سر وزیر سهیل اپریدي ویلي تر هغه چې حکومت له عمران خان سره د ملاقات په اړه ډاډ ورنکړي د سپټمبر تر 28 به بیا اډیاله زندان ته ولاړ نشي. هغه ویلي که له عمران خان سره د ملاقات اجازه ورنکړل شي نو د سپټمبر په 28 به د اسلام آباد په لور پراخ لارون وکړي. سهیل اپریدي د اډیاله زندان مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د زندان اوسنی وضعیت ښیي چې چارواکي د عمران خان سره د ملاقات په اړه جدي نه دي. هغه ویلي تر دې وروسته به یوازې د حکومت له رسمي تایید وروسته زندان ته ځي. سهیل اپریدي خبرداری ورکړه که له عمران خان سره ملاقات ونه شي نو د شپې له 10 بجو وروسته به د هیواد په بېلابېلو برخو کې احتجاجونه پیل شي. هغه د ګوند له پلویانو غوښتي چې د پاکستان او خپل ګوند بیرغونه له ځانه سره واخلي او سړکونو ته راووځي. امریکا په هرمز تنګي کې پر دوو نورو سوداګریزو بیړیو له بریدونو وروسته پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو خبرداری ورکړی دی. دغه بریدونه د ابوظبي د ملي تیلو د شرکت پر بیړیو شوي چې له امله په دې ستره سمندري لاره کې د بیړیو تګ راتګ نږدې په ټپه درېدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګسټ وایي د هیواد سمندري ځواکونه په سیمه کې د اوږدې مودې لپاره د بندیزونو د جاري ساتلو وړتیا لري.